أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي أو كما قال. د حقونو شروع مو کړی وه او 13 جمعه مې د اولاد چې په مور او پلار کوم حقی د هغې بیان کړی و. نن جمعه کې د ښځې د خاوند چې یو بل سره د کوم حق تعلق دی، د ښځې په خاوند څه حق دی او د خاوند په ښځه څه حق دی. الله که دا دنیا باده کړې ده، دی د ښځې او د خاوند نه باده کړې ده. هغه آدم او حوا دواړه الله دنیا ته راولېږل او د انسانانو د بني آدم او د اولاد دا سلسله الله د دغه جوړی نه د ښځې او د خاوند نه شروع کړه. نو د انسان جوړه چې ده او د انسان آبادی دا د ښځې او د خاوند نه کېږي. ښځه خاوند دا الله دې له پیدا کړي دي چې د دې نه الله اولاد پیدا کړي او د دې نه الله آبادي شروع کړي. دا ښځه خاوند به یو بل سره یو ځای اوسېږي. که د یو بل نه جدا اوسېږي نو بیا آبادي نه کېږي. یو بل سره امداد به کوي، د یو بل خیال به ساتي، د یو بل لحاظ به ساتي. ګوره دواړو له الله یو عجیبه حق مقرر کړی دی. ښځه چې انسان په نکاح اخلي تر څو پورې چې د انسان یو عقد نه کړی د نکاح غ عقد تړون او د خاوند د ښځې له هغې کې مهر نه مقرر کړی، دا د ښځې عزت دی. ګورې دا مهر دا د ښځې قیمت نه دی. ښځه خو څه کوي چې د ښځې د یو ویښته قیمت چا سره نشته، د ښځې د یو معمولی نوک قیمت دا په ټوله دنیا کې چا سره نشته. دا د هغې عزت شو، د هغې قدر شو. چېرې د ښځې له به دا خاوند خامخا یو مهر ورکوي چې دا نی چې ګنې لکه مفتو کې مې راوسته او مور او پلار خو در باندې تنګ بو کنه ساتلی نشوې. بعضې غلط خلک او غلط سړي ښځو ته بیا دا غلط پیغورونه کوي. دا په شریعت کې ډېره لویه ګناه ده چې دې وله مهر مقرر کړي او د مهر د پاره بیا که د مقرر نه که نکاح کې نو شریعت دې نه پرېږدي. مهر مثل ورته وایي که چرته بې د مهر نه نکاح وشي نو شریعت وایي تا مقرر نه که خو ما وله مقرر کړی دی. د دې ښځې خور چې بل ځای واده ده او د هغې څونه مهر دی اوس هغه هم رابه ورکوې. که خور یې نه او تربوری وادي د هغه تربوري چې څومره مهر مقرر دی هغه هم را مهر به ورکوې. ګوره د ښځې عزت شو که نه شو. بیا دویم څه دي؟ په پرده کې به یې راولې، د کوټې بندوبست به وله وکې، د جامې بندوبست یې په خاوند دی، د ډوډۍ بندوبست یې په خاوند دی. دا د ښځې یو عزت دی، دی یو قدر دی چې شریعت ورکړی دی. او که چرته دا خاوند مړ شو په میراث کې باقاعده حصه به وړي. دا نه چې دا د کور یو نوکره و او یو خدمتګار و خیر و خلاص. دغه رنګې که زوی یې مړ شو د هغې نه به حصه وړي، که پلار یې مړ شو ښځه د هغه نه به حصه وړي، که رور یې مړ شو د ښځې هغه سره حصه شته. دا د ښځې عزت د شریعت ورکړی دی، دا د ښځې قدر د شریعت ورکړی دی. د کور سردار یې جوړه کړې ده سرداره. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په دې اخیری وخت کې د اراده ولرله چې یاره زه د پیغمبر علیه السلام د خاندان یو جینۍ وکم، د هغه نوسی وکم چې ما ته دا یو شرافت میلو چې زه د نبی علیه السلام د خاندان زوم شم. د یو اراده ولرله. نو حضرت علی رضی الله عنه لور و د فاطمه رضی الله عنها، لور و ام کلثوم نومو او وړه وه، عمر کې کشره وه. د اراده ولرله چې یاره د ام کلثوم زه په نکاح واخلمه نو زه به د فاطمه رضی الله عنها زوم شم، د علي صاحب زوم به شم، او د نبی علیہ السلام نوسی د لور به په ما واده شي. نو دا زما په خاندان کې به د پیغمبر علیہ السلام لکه څنګه چې د علي صاحب
خاندان کې د نبی علیہ السلام اولاد او نسل دی، دارنګ زما په خاندان کې به د حضور پاک مبارک نسل راشي. څومره عجیبه سوچو. حضرت علی رضی اللہ عنہ ته د خپل خبره اظهار وکړ. عربو کې دا شرم بنو ګوري، زمون خلق دا شرم کوي په خپل کده چاته و چې د لوسی په نکاح راکا نو غزار به باندې کوي، او یا په خپل د چانه غختنه وکړه نو خلق په بد ګڼي، او یاد چاته او چې زمالور پیغله در در کومه ټول عمر پیغور جوړ شو، بیا سبا وته پیغور کوي. وګوره کنه پلار کړه د ډوډۍ نه وکنه په خلکو یې ګرځولې او ویشلې او کله یو تو کله بلتا، حالانکه په شریعت کې ورونو ګوره دا قصې پسې نشته. حضرت د عمر لور د حضرت حفصه رضی الله عنها چې کله کونډه شو نو فورا حضرت ابوبکر صدیق ته وی زمالو حفصه کونډه ده کله خوخه چې په نکاح کم درته دام نشته چې یو خبره رشته او دا خبره دوی مشي. زموږ وطن کې خدام لوی غم دی کنه، دوی مخه کول شي، دوی مخه چې کې نو چته دا مشکل دی. لومبه خدای سره بسکه هغه سره بسوب گزاره کې، حالانکه شریعت کې رسم نه ده که یو انسان داسې وي چې عدل کول شي او انصاف کول شي نو سلورو پورې خدای کول شي. که انصاف نشي کول الا تعدلوا فواحده بیا ویا وخذ کوي نو فورا ته تپوس کوي وی ستا ضرورت کوي زمالور کونډه ده تا ته په نکاح کما غغه ګونک. بیا ورغه حضرت عثمان لا وی عثمان ته وی زمالور حفصه کونډه ده نو کله خوخی چې په نکاح درکم. عثمان سے بوتوی زبلک سوچو کم یو دو روزی پس ور سره ملاو شو الکوی زما خو دی وخت له واده دویم ضرورت نشتا. نو حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر وی دا عثمان نه دومره ګیله مې پیدا نشو لکه د ابوبکر صدیق نه چې څومره ګیله پیدا شو. لکه عثمان خو ښکارا راته و چې زما ضرورت نشته دویمه خزانه کوم، او ابوبکر غلی پاتې شو هیڅ غږ نه کوم. وی سور ورځې پس نبی علیہ السلام زما د لورو غوښته، وی ډیر زیات په خوشاله شوم، پیغمبر علیہ السلام ته په نکاح کړه. وی بیا را سره حضرت ابوبکر ملاو شو، وی لکه ته به ما نه ګیله منې، وی مې چې بالکل د نه ګیله منم نه راته هو یو نه. وی ګوره نبی علیہ السلام ذکر کړو ما سره چې حفصه به په نکاح والم، نو وی کله تا ته مې دا غراس پاش کو درته مې وی چې نبی علیہ السلام غواړي نو دا غراس پاش کېده، نو ځکه مې غاګونه کا ورکه مې دا وک نبی علیہ السلام اون غوښتنه بیا به زه غواړم. ګوره سونه اسانه طریقه ده. کله یو انسان لور پیغلی دې کې هیڅ بدیت نشته چې بل چاته و چې ته په نکاح والا، خو زموږ وطن کې دا کار ځکه څوک نه کوي چې دا د عمر پیغور بیا جوړ شي، د خلکو اخلاق او خوی خراب دی. او که یو سړی په خپل چالور اوغواړي چې راځه تاسو رشتہ کول غواړم په مناسبه طریقه نو دې کې مسبدیت نشتا، خو زمون خلک حیا کوي. نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه حضرت علی سے ابتدی خبر اظهار وکړ، وی علی سے ابتدا پتہ راخذ مشتا وینځ مشتا اجت په نور قصو په سوته نشتا، خو ظلم ادا ده چې ستالور د فاطمه رضی الله عنها لور ده د په نکاح عالم ولی چې زما په نسب کې د حضور پاک مبارک نسب داخل شي. وی تا ته پته چې د عمر نه کم ده نو زید لرا لګم کورتا، نو ته اندازه معلومه کا، نو کده بیا اندازه باندې برابر و بالکل په نکاح درکو. وی زبا یو صادر ولا ورکم، ا صادر به تعالی وروړي، زبا وته ما چې دا صادر عمر له یو سجدا د خوخ دیو کنه، نو بس ته اندازه ولګاو دا قد اندازه ولګاو ولا کدی بیا په معیار پورا ونه په دکاوه کم درته. نو دی ام کلثوم له صادر ورک حضرت علی صاحب ای بچی دا صادر امیر المؤمنین له یوسا او ورته و چې دا می بابا را کړی چې دا د خوخ دیو کنه. خدا ډېر غوسه نه کاوه ځکه د نبی علیہ السلام نو سیوا غوسه پکې ډېر زیاته و. دغه صادر یوړو مخه مکمل رانغخته او په پړونی کې، او چې صادر یوړو وی امیر المؤمنین زرا غلیما بابا می دا صادر را کړی چې دا غتو خاجره خوخ دیو کنه. حضرت عمر ورته یو خوخ مې دی، او پوه شو چې مقصد دغه دی. عمر یې خپو تا قتل، حالانکه چې کوم نکاح اخلي شریعت وی کړه دې خدای مخترا سړی وګوري نو دا جایز دی، د نکاح نه مخکې مخته کته شي
دا د په شریعت کې منع نه دي. ولی اسنا د مور به خوخی د خور به مخوخی او سبا وادو شو استاله ته پریونه دي نو بیا خلوه خاندانی تبیراله نو د شهوت او د ګناه په نیت به ته نه ګوري په دې نیت به ګوري چې دا مخو ګورم چې دا څنګه ده یاره زما بخوخه شي اکه خوخه بنشي. نو حضرت عمر خو امیر المؤمنین دی او د حضور پاک خلیفہ دی مخته ولا نشو کته د حیا د وجنه نو خپوته ولا وکتل یورګه د خپونه به اندازه عالم. نو د ام کلثوم ورته خیال شو وې تعالی ما صادر راوړې دي چې د صادر ته وګوره چې د خوخ دی او کنه زما خپو سره د سکال چې زما خپو ته ګوره او افسوس او ارمان چې امیر المؤمنین نوی د مسلمانانو بادشاہ نو سترګې به مې نه نوخ کوي په تر پردو خو خپو ته څنګه ګوره. غصه مو معلومه شو چې جیره غصنا کم ډیر چې کور ته رااله ورته بابا وی هغه خو زما خپو ته نیغ قتل وی د صادر یې درته سوې وی صادر خو خوخ کو یا صادر مې خوخ دی خو زما خپو ته نیغ قتل بابا او ما له غسراله ورته میوي کده مسلمانانو بادشاہ نه چې استرګې مې درنوخ کوي حدیث بتاو خندل ویلور خیر دی د دې قتل تا تجیز دی خاوند او دا صادر ته خوخه کړی ښا بازار خاوند قتل در تجیز دی او هغه نه کچپ پاتې شو دی ورونه چې بابا هغه خو 500 کال نو عمر زیات دی لکه داغه وخت د حضرت عمر د 500 نوړېدل او ست عمر خو ته اوس پیغله زه خو اوس پیغله مو داغه عمر خو د 500 نه زیات دی او داغه خو سو خذری دی هغه ګونه کا نه بس پلار میو خيار دی او پویره چې پلار رااله د کوم رشتې بندوبست کوي کې بخیر. هغه ام کلثوم رضی الله تعالی عنها د حضرت عمر نکاله لاړه نو کشرم و کشر انسان خامخا غسیم کوي او بل د فاطمه رضی الله تعالی عنها لوروا نو داسې انسان لګیو پټه نیاز بینمي نو کور کې به خامخا غصه کېدل او عمر فاروق هم ډېر سخت غصه ناکو داغه غصه ته غرونه هم نه شوټینګې دي نو حالانکه اوس د عمر غصه ته ګوره او گزاره ته ګوره یو باندې سي دغه علاقه کې خځه سره روان شو نو خځه د جبنه تیزه وا دغه باندې سي ا باندې سي راغی ودرېګه د عمر نه تاسو کو مجه خځه سره سوکم پرېګدم او کنه ته وته نصیحت کې دغه خو چې کله کور ته داخليږم خزر سره جګړه کوي اتفاق ته وګوره دا باندې سي داسې وخت کې د عمر فاروق کور ته راغی چې عمر سره خپل خزه په جنگ و هم دا ام کلثوم سره په جګړه و باندې سي دروازې نه بار ولاړ دی خاص خو د خپل خزه نه شکایت کوم او امیر المؤمنین زراله مغه سره خو هغه خپل خزه په جګړه حضرت عمر ولا راوړته باندې سي ته وې سره راغلي یو غرض دراغلي او محبت نه وېما وې نو وایا کنه نه به ما مسله حل شو هلکه وایا سم مسله دې حل شو وې دې راغلي هم خضر سره جګړه کوي نو بس تعالی علما چې تا ته شکایت کوم چې یا پریدم دا خزه او کس چلو کما خو استاد خزه جګړه می وریده د دیوال نه پورې غلطه سره کوم جګړه کوي نو چې تا د خدای جګړه می اوریدا نو بس تم گزاره کې زبم کوم سلام علیکم دې د گزارې نه بل څه کېږي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته عجیب جواب ورکړي هغه وته وی ګوره خدای سره چې گزاره نه کې سبکه د دې خدای د برکت نه د ګنا نه بچېم کدا خدای نه او نکاح نه وا نو شاید چې ما بسونه ګناه کوله او تا بسونه ګناه کوله ځکه انسان خو د شهوت نه مجبور دی د دې خزې د وجه نه زاوته د ګناه نه بچو یوا دې بچ کړو کنه دې سره نکاح ده. دویم دا ده چې دا مال جامین دي د دوبي کار را لکه دوبنه ده زما د بچو جامین دي زما صادر انځي زما ټوپه انځي زما پیزار صفا ساتي نه دا د دوبي کار دی د دوبنه مې د دوبي کارم کوي او کده د کور نه بارم نو زما د کور څوکیم کوي څوکیدارم هم ده زما د مال خیال ساتي زما د کور څوکې کوي زما د بچو خیال ساتي زما د لوخي لرګي خیال ساتي څوکیدارم شو او مال پخلیم کوي ډوړې را لپخې انګور را لپخې د میلمه خدمت را لکې نو باورچی مې ده
مال پخلی کوي باورچی مې ده. او بل صفت پکې څه ده؟ بل دا چې د کور جارو را لوي، کور را جارو کوي، دیوالونه له صفا کوي او بستر ته برابرې. نوکر مم شو، نو یو په دې د ګنا نه بچم، بل دوبه مې د دوبیتوب خدمت نه کوي، بل مې نوکر د کور له صفا کوي، بل مې څوکیدار د څوکیر له کور کوي، او بل لا ډوډۍ په خی باورچنه مې ده. نو چې دومره منوکرانی مې نیولې، عبادت لمه بل نیولې، او جامو لمه بل دوبه نیولې، او خوراک لمه پخلی والا بل خزنی ولې، پیسې به مې ثونه لګېدې. نو دون نو د دون خلق خذو کارم را لکې او د ګنانم په بچې ما. نو چې داسې خزه سره بنده گزارو نه کینو سبا کوي وسره الکه داسې داو کنه ده. څونه خدمت کوي خزه د خاون، سهار چې ته پاسه او ترسو د کور نه وته، نو تا نه بغیر چا پیره تاویږي را تاویږي. سپلې د پالش کوي، جامې د استری کوي. هغه زمانہ کې خو استری نه وسو، بګدا مصیبت هم وروته. د انزل نه پس بدل جامې استری کوي، او کپکه معمولی ټک خطلې وي او تاشلولې وي، او هغه غریب ته پته نه ښا زما دا ترخ سوريو تلندوي، او زما دا غریوان تلدلو تاسو درګو کې تلنده مالک خو تاشلولې دغه خو نه لشلولې تابو ته ویلو چې دا سورې دا وګنده کنه. نو مون خلق په ګلا چغه بیره راو باسو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای څخ کول پیغمبر دی وی خیرکم خیرکم لاهله، وی تاسو کې بهترین انسان هغه دی بهتر انسان چې خځه سره خي، چې خځه سره خرابي او په معاشره کې ارسمره خریدا خراب سره دی. خیرکم خیرکم لاهله، تاسو کې بهترین انسان هغه دی چې خځه سره خي. وی وانا خیرکم لاهلی، او زه په تاسو ټولو کې د خپل بیبيانو سره خیمه خسلو کو سره کوم. یو ځل یو بیبي نبی علیہ السلام له په پلیټ کې ترکاری راولېګل، څه خوراک یې راولېګل. نبی علیہ السلام مبارک دغه وخت د عائشې بیبي کراو. نو عائشې بیبي له په غوسه ورله چې پیغمبر علیہ السلام زما کوټه کې دی، نو دا زما حق دی چې ډوډۍ به زه ورکوم، دی بلې بنې ولې ډوډۍ راولېګله؟ غوسه پې ورله چې ستا نمبر کې درشي نو بیا ته ډوډۍ ورکوه، دا خو زما په لور کې ته ولې ډوډۍ رالېږې؟ نو کوم خدمتګار له چې کاسه ور کړی و عائشې بیبي هغې له لاس له ټس ورکړ، کاسه لاندې پرېوته، دړې وړې شوه، ماته شوه، ډوډۍ هم په ځمکه ترکاري پرېوته. اوس که بل سړی اوس چل بیا کو بس کوتک ته به ګوتې کولې کنه چې ښه لوښی دې مات که، ډوډۍ دې په ځمکه وغورځوله، او دا دې ولې وکړل؟ لیکن حضور پاک مبارک سوی غارت امکم میندم هلاک شه. دا سی سوک کئی او پخپل کې ناستا او هغه د ماته ټوټه راغونډې کړې د کاسې د ټیکری، او هغه ډوډۍ چې پزمکه پروت و هغه خوراک یې راغون کو، او خادم ته وی هغه نوکر ته وی صبر وکمزه د عائشې بیبي د کوټې نه روغه کاسه راواغشته ولې ورکړه، نه وستا کاسه دې ما تکړه دا یوس په بدل کې دا کاسه یوسا، او هغه ماته د کړې دې په کور کې پرې خو دې دې اخلاق خوې وي. بیبیان یو ځل سره په باس شوي، چا ویخه جامې، چا ویخه کالیګان، حضور پاک مبارک په تنگ شو. چې په تنگ شو نو عمر فاروق رضی الله عنه وی یو ځل وی موږ د مکې مکرمه سړی چیو، وی موږ په سخدو زور اورو، خلې به موږ مخکې تت نشو کوله، او چې مدینه شریفه ته رالو وی د مدینه خلې په سخاوندانو زور اوري، نو زمون خود دا غوینه چل زک. نو یو ځل کور تراله په خدمه ساواد راوست، نو خدای جواب راکو، وی ما چې ښا تا مال جواب راکو، ما ته ولې سړیا چې نه خدای بخاون له جواب څنګه ورکي؟ وی تلوي سړی ک پیغمبر علی السلام به سړی ورشوګر پیغمبر علی السلام د خپل بیبیانه باسونه کوي او جواب هم ورکي. نبی علیہ السلام له بیبیانه جوابونه ورکي او بالکل ورکي. نه د پکې لور وکنه حضرت حفصه اما یذلون مغر کشوا، دغه چې نبی علیہ السلام له جواب ورکي او غخ پکې خو الله خپشو. وی په من درالما صادر مې د ځان نه توکو، وی رالما وی چې څنګه رالما، نو ما لور ته وی حفصه ته چې بچي تاسو نبی علیہ السلام له جوابونه ورکوي، وی چې دا زمون کور دی،
کله هغه غوسه شي کله مونږ غوسه شو یو بل سره راکو نه بچي ګوره جوړه دې پکار ایمان غواړه جامه دې پکار ایمان غواړه او ګوره ک پیغمبر علی السلام دې غوسه ک الله به غوسه شي او ک الله غوسه شنو غرق بشي وی بیا ورلم ام سلمہ لا نبی علیہ السلام بل بیبی د زما رشتہ داری او سره وی غیدم چې ام سلمہ تاسو نبی علیہ السلام سره دا باسوله ولې کوي وی هغه ته غوسه شو چې عمره ارسه کې تکار لري ستاسو موږ د پیغمبر علیہ السلام په مېز کې سکار دی اته موږ خاوند موږ یې خدای ته نیک وخت خپل کوړه بل کار دې نشته خو بسر چاته غوسه کې او جګړه کې تا مونږ کې څه غرض دی دا نصیحتونه مونږ ته مکوې به یاره ماړه کې سوچو چې پیغمبر علیه السلام غو لوی شخصیت په غلې دی او خاموش دی واقعي زما په کې سړي و یو ځل بر ناستم په کور کې کې صحابي راغی د چراغ دروازه واله وې زه بهر راوتم مې چې لکه خیر دی وې چې مصیبت پیښ شو مې چې څه مصیبت پیښ شو وې چې نبی علیہ السلام بیبیانو له طلاق ورکړل او بس وی صادر میزان نتاو که مې چوم دقه نه یریدم کنه او د نور څخه د خپل بیبي را سره غم چې حبس لاله غرق شو ویرالما وچراله مستقور نه وتما نو بیبیانو ټولو جړل او صحابم جمعات کې پریشانو ایمان حضرت حفصه نه تاسو ګالورنا چې څه چل شوی دی چې موږ ته پته نه لګي نبی علیہ السلام څه شو یا بارا کوټه کې د کوټې د پاسه بل کوټه واغې کې ناست اینه چې ما نه پیکړې چې سمشه ځان نیم غرق او نبی علیہ السلام هم خپک د خدای د غضب نه به سین خلاصيږي ویرالم یو تور غلامو په پوله په سر ناستو ایماوت چې تورشه د نبی علیہ السلام نه اجازه تو غواړه د وسره دوه خبرې کوم وی غلام روته وی راته وی چې ما خو پیغمبر علیہ السلام تستانو واغش خو غږونه ویلالم داسې جمعات کې می چکرو صحابه هم جړل وی چې بیا عالم بیا مې غلام ته وی چې ته مال اجازه تو غواړه وی غلام بیا روته وی چې ستانو می واغش خواړو غږونه وی بیا عالم جمعات کې کېناستم وی ټینګ نشم بیا عالم وی بیا مې غلام ته چې ته مال اجازه تو غواړه وی غلام دن لاړو بیا راغی وی راته چې ستانو خو مرتواغش خو نبی رسول الله مبارک غږونه وی بیا روان شم وی دې کې غلام را لاواز راکړه چې راشه غواړي دي وی او پوله غوندې او پاغه برابر ختم وی حضور پاک مبارک د پوزکی د کجورو د پانو په پوزکی باندې ملاستو او یې قسم دې په دې وجود کې د پوزکواغه پانو پټه جوړې کړې وي او چې کوم بالغ ته ډډواله وا هغه د سرمنیو او دنه پکې د مالوچو په دې د کجوري پانه پرته هغه ته ډډواله وا او چې کوټه ته مې وکتل نو صدا سے خاص شی پکې نو چې د مال په خوشاله شي یو دوه درې سرمنی پکې پرته وي هیبت را باندې راغی وی مې چې الله رسوله یو څو خبرې وکم وی ماته وی چې وایا نو ما وتا غزړه قصه وکړه ما حبسې ته داسې ویلو ویلغونی مسکی شو وی ما وته چې سیب یو تاسو ته نکوم تاسو بیبیانو له طلاق ورکړی وی چې نه ما خو نه ورکړی وی ما چې الله اکبر خوشاله شم وی ما چې سیبا یو څو خبرې وکم وی چې وکا نو ما وتا غزړه قصه شروع کړه نو یغي مسکی شو نو بیا نو ته دوباره و چې سیب لګي او دوه خبرې زیاتیو کم لګ غب شپو لګو وی چې او لګوا نو ما وی چې د قصرا لما او خپل لور حبسه ته مې قصه وکړه او بیا مې ام سلمې ته وې چې ګورې سمې شه غنه الله رسول بدر ته غوسه شي وی غیر علی جواب راکړه چې ستاو زمون په خاون کې سکار دی ځنیک وخت خپل کار کوا وی نبی علیہ السلام مبارک نور مسکی شو نو وی ما وتا مقومن تا چې نبی علیہ السلام طبیعت برابر دی ایمه صاحب الله نسوالو کچه الله پاک مونږ لا مال او دولت راکړي ورته الله پیغمبر او الله تاسو نه ګرانه او دغه د فارس او د روم خلق خدای نه پیژني او سونه مالونه او دولتونه دي نو کوم له الله مال او دولت راکنه بیا به سوکم د بیبیانه به د جګړه نه کوي وی چې دا خبره مې وکړنو حضور پاک مبارک یا ډډواله او یا کې ناستو اب عمره ته په دین په شک کې سو هغه خلکو لکه الله ډوډۍ ورکړي د مال او دولت نو د هغه دنیا شته آخرت نشته مونږ له الله خیرت کې سره کوي
یو میاش حضور پاک مبارک د بیبیانو نه قسم کړو بر دې راو میاش پس را کوشو چې را کوشو الله قرآن حکیم کې آیت نازل کړ حضرت عائشہ صدیقہ را غوښته وی عائشہ یو خبر درته کومه خو ګور تلوار باندې کې مور او پلار سره د مشوره وکړه یا ایها النبی قل لازواجک ان كنتن تردن الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا. اے بیبیانو د خپل بیبیانو ته اعلان وکړه کستاسو د دنیا جون خوخي او د دنیا ډول ډالم خوخي نو راشه د دنیا سامان بدر کم خو ګورې بیا بم خوشی کوم ځان سره بم نه ساتم. وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما. او کستاسو الله او رسول او اخرت خوخي نو اخرت کې د الله ډېر لوی اجر ساتل. عائشہ بی بی وی معلوم به امزر او غختم وی تلوار مکه او مور او پلار سره مشوره وکا زده خوخیم الله رسول د خوخته او که دنیا د خوخه که دنیا د خوخه نو جامع کالی ارسدل کوم خو ور جدا کوم باب او که الله او رسول د خوخه دنیا کې بس نه غواړي خیرت کې بدل کوي. وی ما ته دا خبر او کړه وی مې چې خدای الله رسوله زبستا په مسله کې مور او پلار سره مشوره کوم انی اريد الله ورسوله ذا الله ورسول غواړم اخرت نه غواړم. ټول بیبیانو هم دقه څه وې چې الله ورسول غواړو اخرت غواړو دنیا نه غواړو. ټول هم دقه څه فیصله وکړه کومه فیصله چې عائشہ صدیقہ کړې و دا د حضور پاک مبارک جندو نه کو تک تک تکړه نه خدای کورو شړله نه وی پلار کرا نه ولا طلاق ورک لګروانه وسره وکړه یو میاشي وسره روانه کړه هغه میاشت سره د عقیده اخلاق او تربیت راغی او امت تم تربیت راغی او قران حکیم کې الله هم دقه سی وای چې کله خدای د خاون میانس کې روانه راغی نو سچل وسره وکا فهجروهن فی المزاجع ملاستت جدا کا کپاغیم کار نه کېده وضربوهن دب ورکا غزار او خدای لبغوري غزار په سخت دب بنور کې نبی رسول الله فرمایي غیر مبرر دا سه دب بنور کې چې داغي وجود زخمی کی زخم والا غزار بنور کې او دویم خزه چې وې د ډول په ځای به نه وې په مخ سپېله خزه له ګناه ده په مړې سپېله خزه له ګناه ده په سټ سپېله خزه له ګناه ده په وق سپېله خزه له ګناه ده په سر سپېله خزه له ګناه ده چې کوم ځای کې خزه کالیه چې یو ډول ځان په ډولې کوي لاس لیچا دا په خزه پدې زینوال من دي شریعت کې قطعا بینوي او کډب ورکه پملا نو داسې غزار بم نه ورکه چې ته زخمی کې او که پدې کار نه کېده نو بیا یو سړی د درېمګړې د سړي د خاندان نشي او یو د خزه د خاندان نه هغه یا جوړو کې یا د خبره ختمه کې دا د شریعت قاعده او اصول دي. نو خزه سره چې جون تیرې خپل جون به سره تیرې حضور پاک مبارک فرمایي د پختینه پیدا ده نبی رسول الله وي او دا غبره پختینه پیدا چې کما کاګه ده نو وي چې پختینه غیر نو څه چل به سره کې ماتيږي به د قرانګه که خزه وې چې نه غومه نو بس د دې ماتېدل خو طلاق بوله ورکه د دینه بسره د کوګوالی فائدہ اخلي دا بدل ترکاری په خی خو کله او پکې مالګه زیاتای کله بدل غوړو سیلاب پکې ولاړی او دا بدل پیلشي خو د سوټه او پچې بام پکې وي نو موږ پښتانه خو وې داسې وي کې پوزه نه وسه چل به کاو دا خو موږ د پښتنو متل لیکنه ولی ناقصات العقل والدین دی د خزو دماغ موجوده ډاکټران او ساينسدانان وای د سړو د دماغ په نسبت 50 ګرامه کم دي د سړو دماغ د خزو د دماغ نه 50 ګرامه زیات دي لاس او خپې کمزوري دي او یوازې سړی نه حیواناتو کې وګوره نر مضبوطی سړی په نسبت غوا ته وګوره غوي ته وګوره سنډا ته وګوره میخه ته وګوره چیلی ته وګوره چيله ته وګوره او راکوټي چرګوي ته وګوره او غټي چرګي ته وګوره کم یو په زور اور دی چرګوټي په زور اور دی نو نر همیشه په سړی زور اوري دا په خزا او دا خزي طاقت کم دی دماغ هم کمزوري دی یاره یو سیس کې طاقت زیات دی چې هغه جبه ده وای خدای ته ساته دا جبه دا سه چې تم خل دین. مولانا محمد ادریس سے پدے 345 نمبر کیسٹ کے
تاسو د ښځې خاوند حقوق واورېدل. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې ګیټ اشرف روډ سرې فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. ټلیفون نمبر دی 255 29 12. دا یو د جبه طاقت زیات ته، باقی هر د وجود ار اندام کمزور دي، نو دماغ کمزور دي، نو خامخا زنانونه بغلطی کی کله به مالګه زیاتې، کله به غوړی زیاتې، کله به ټیمو غورځيږي، کله به جامه باندې ساس کې غورځيږي. ته نه ګوري وادله زرګونو روپو جامې جوړې کړي او زمون خلک مو سره انصاف کو. خذلاله ډوډۍ ورکو چې هغه سړی هغه ارس خلاص کی نو بیا وجه خلاصي نو یوريږي خذل پخو نو اسه ولا او خټ کوي ولا ورکی هغه سار راغلي غریبانان او 3 بجې زنانو ډوډۍ شروع چې نو څه ډوډۍ وي هغه اصل شی ته سلو والی بیکار روجي موږ ولا خټ کوي نو دا هغه او خيارته تام وګوره کنه هغه روجي راوالي نو په لپټه کې واچي او یا په لمن کې واچي ټول جامې په غوړي کې دا وجه دا سادهګانې دي. نو سعادتو پکشته د سړی عقل ته خو عقل نه رسی، نو خامخا کله پکې پکټوي کې مجبورتي، کله مالګه زیاته، کله کم، کله شربت کې چینه زیات، کله کم، گزاره به وسره کې. ولی حضور پاک فرمایي وې کار بکې خو کوګ بکې پاغه کوګوالی به وسره ته گزاره کې. او کته نه نیغومه نو پخته چې نیغه نو ماته به نو خزه چې نیغه طلاق ورکه. دا به سړی خزه سره گزاره کوي او خزه به سکي خدابم د خاون خیال ساتي ګور دا نه چې ته چې خو دا خو مونږ باندې حقونه شو نه خدابم خیال ساتي د خاون. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای که یو خاون خدای ته و چې د دې غرنتی وړاغه غرلا او د هغه غرنتی غرول دې غرلا دا بوړي فل وسبکی او کده یو نړل نو خدای به تاسو کې چې د خاون خبر دی ولې نه منله. او کدا پتنور ډوړې پخای نیمه ډوړې په تنور کې دی نیمه بار او د خاون ضرورت ورته پېښ شو आवाज یې کړې ا ډوړې دی پری دی چې خاون ته پته یې ډوړې تنور کې دی وته دی و چې ډوړې اکاوي سودی ګره نو ډوړې دی پری دی خاون ته دی راځي. او حدیث پاک کې راځي وې کما خزه چې په خاون په دعا کې یاد نکي هغه خپل دوا نه قبليږي. دا چې دعا ځان تکي خاون به خامخا یادي. او کدا په تنور ډوړې پخای نیمه ډوړې په تنور کې دی نیمه بار او د خاون ضرورت ورته پېښ شو आवाज یې کړې ا ډوړې دی پری دی چې خاون ته پته یې ډوړې تنور کې دی وته دی و چې ډوړې اکاوي سودی ګره نو ډوړې دی پری دی خاون ته راځي. او حدیث پاک کې راځي وې کما خزه چې په خاون په دعا کې یاد نکي هغه خپل دوا نه قبليږي. دا چې دعا ځان تکي خاون به خامخا یادي. دی خدای ولی ډوړې خاون ولا ورکي جامه ولا خاون وروړي کور د خاون دی دا پدا اوړي کې پدا انور کې ګوټ خو هغه غریب کوي دی ډوړې وروړي دا پنده ته کراچۍ پورې دا تجارتونه او سفر خو خاون کوي او خزل را پیدا کول کوي. نو کما خزه چې ځان ته دعا کوي او په دعا کې خاون یاد نه ک دعا نه قبليږي. او یو خزه چې راشي او خاون ورته غني کړي او دا ول چاپیو کې چاپی پخپو ولا زورو کې یا پلاس ولا زورو کې خاون ورته نی ویل چې خاون ورته وي خرازي به نه خاون غږ نه کړي ستړي ستومان لري ډیوټه نه راغی د زمیداري نه راغی او دا خزه ورته وي درګل زور د لکم چې دمه لیکم الله به پدالک زور دې خزله دومره ثواب ورکي لکه اوته له سره در چې خیرات کړي اوته له سره در دې پلارم نشي خیرات کولې په ټول عمر کې. نو که دروازه ولا سونه زیات دا خدمت کوي نو زیات اجر ولا رب العالمین ور کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي المرأة اذا صلت خمسها كما خلت پنځه مونږ کوي وصامت شهرها او د رمضان د میاشتې روزي نیسي د رمضان د میاشتې روزي ونیسي واطاعت بعلها د خپل خاون خیال ساتي تابعداري کوي واحسنت فرجها او د خپل عورت او د اندامونو حفاظت کوي. څو صفته شو سلور مز روجا د خاون تابعداري او د خپل اندامونو خیال ساتل حفاظت کول. فلتدخل من اي ابواب الجنه شاءت دا خزه چې د جنت په کومه دروازه داخليدل غواړي داخليږي به
دا د خاون حق دی په ښځه. دې کداور د ښځې حق یو په سړي دام دی چې په هفته کې یو ځل به پلار کره پرېږدي، هفته کې به د مور او پلار ملاقات لدا خامخا ځي پرېږدی به، او که دې پرې نه ښوده نو ټیک ده ستا قیدي د قیامت پر ورځ به درنه الله بیا تپوس کوي. که ښځې د خاوند د حق خیال ونه ساته او خاوند د ښځې، قیامت پر ورځ به الله د دواړو نه بیا تپوس کوي. ښځه به د خاوند د حق خیال ساتي او خاوند به د ښځې د حق خیال ساتي، د یو بل د حقوقو به خیال ساتي، جون به ښه تېرېږي، جګړې به نه جوړېږي. یو به د یو په بدو گزاره کوي، بل به د بل په بدو گزاره کوي. او بیا خصوصا د ښځو متعلق د وفات په وخت کې خیری ټکي درته ویم، د وفات په وخت کې حضور پاک مبارک یو څو وصیتونه کړي دي. یو د ښځو په حق کې کړی دی، النساء د ښځو خیال وساتئ. وی دا تاسو په لاس کې قیدیانې دي، لکه قیدي چې په جیل کې بند دی، هغه چې د بادشاه خوښه پریدي که نه خوښه جیل کې پروت دی، دقه رنګې که د خاوند خوښه خو پلار کره بځي چې نه خوښه نو نه بځي. دا قیدي رستا په کور کې نو د ښځو به خیال ساتئ. الا اتقوا الله فی النساء، نبی علیہ السلام فرمایي خبردار د ښځو په حق کې د الله نه ګورې ویریږئ، خبردار د ښځو په حقوقو کې د الله نه ویریږئ. د پلار کور به پې نه بندې، هفته کې یو ځل به د مور پلار ملاقات له خامخا د شریعت حکم دی. بې ځایه ظلم به ورسره نه کې، چیړې به نه، د بعضې ښځو اولاد نه کېږي نو خاوندان یې تنګوي او خاوندان ورته تکلیفونه ورکوي. دا خو د الله خوښه ده، چاله الله اولاد ورکوي، چاله خدای زنانه، چاله نارینه، چاله خدای پاک ورکوي ته واخلي، دا د الله خوښه ده. نو دا د ګناهکار به چرم نه کوي، په خوراک او د سکاک په څیزونو به ښځو سره جګړې چرته هم نه کوي، ګزاره به ورسره کوي. او ښځه به هم د خاوند د حقوقو خیال ساتي، که د خاوند دروازې د ښځې تاجتې او که د شپې اجتې او که د سهار اجتې او که د ماښام، او څه خدمت ورته وي. یاره د ګناه په کار کې به د خاوند سره امداد نه کوي، د ګناه او د نیکۍ په مسله کې د خاوند سره امداد به نه کوي، باقي د خاوند به لحاظ ساتي، قدر به ساتي. نبی علیہ السلام له باندې سړی راغی، وی صاحب وی ماته یو معجزه وښایه نو زه مسلمان شم. وی معجزه درته وښیم او وی ورشه هغه اونه د هغې اونې څانګه ونیسه او ورته وایه زما نوم ورته واله چې هغه دې غواړي. دا باندې لار ځنګل کې لري یو اونه ولاړه وه، د هغې څانګې ونیوله، ورته وی نبي علیه السلام دې غواړي. دا باندې مخکې اونه ورپسې را روانه ده، ځمکه شلیږي او پیغمبر علیه السلام لراله، او چې څنګه راله نو بیا ورته نبی علیه السلام باندې دې بس دی وی او صاحب هغه اونه ته اشاره وکړه، ځه واپس هغه خپل ځای له لاړه شه، او نه واپس هغه ځای له لاړه. باندې ته وی اوس څه کې؟ وی بس صاحب زه مسلمانېږم، ما ستا معجزه ولیدله، زه مسلمانېږم. مسلمان شو باندې چې مسلمان شو، نبی علیہ السلام ته وی صاحب اجازت راکړه چې را تندې دې خپل کم. وی خپل کم. بیا ورته څه وی یو بل اجازت راکړه چې د خپې دې خپل کم. وی دا هم خپل کم. وی صاحب یو دریم اجازت دنه غواړم، اسه دې وی سجده راته کومه چې تا ته سجده وکم. وی نه، سجده ما سوا د الله نه بل چاته منع ده، او که د الله نه ما سوا بل چاته سجده جایز وي نو ما به ښځو ته حکم کړی چې خپلو خاوندانو ته سجدې وکړي. د دې نه حق معلوم کړه، که د الله نه ما سوا بل چاته سجده جایز وي ښځو ته به مې ویلو چې خپلو خاوندانو ته سجده وکړي، خو سجده ما سوا د الله نه بل چاته جایز نه. نو ښځه به د خاوند خیال ساتي، عزت به کوي، قدر به کوي، د مال د کور دننه د مال خیال به ساتي، غلا به نه کوي، تعویذونو پسې به د خاوند د کور پیسې نه ځغلي، ښه پټې او تور چیلې او تورې دغه به نه، دا قصې پیسې به نه کوي. د ښځو د مال به خیال ساتي، د خپل وجود به خیال ساتي، پرده کې به اوسېږي، او خاوند به د ښځې خیال ساتي، ډوډۍ به وله پیدا کوي، جامه به راوړي، د کور انتظام به کوي، بچوله به وله رزق راوړي، او سیبه دا ظلم به ورسره نه کوي، زیاتې به ورسره نه کوي، او که د یو بل نه زیاتې کمي وشي ګزاره به یو بل سره کوي، جنګ جګړې ته به نوبت نه رسوي. یاد وساتئ ښځه وهل د ښځې جایز دي، خو په نرمه طریقه، په سخته نه. سخت وال د ښځې په شریعت کې منع دي، بل د ډول په ځای د ښځې وال منع دي. د ډول ځای څه دی؟ په مخ د ښځې وال منع دي، په سټ وال منع دي. کم ځای ته چې ښځې کالي اچوي او کم ځای ځان له ډولې کوي هغې باندې وال منع شو.
د لاسونو باندې لکه دې کې ګوتې چي او دې کې بنگلې چي په دیوال منشو په مخ وال منشو په سینه باندې او په ماره په سټ وال منشو دا خو شریعت ته حد خو نه ته به کوتک راواله غزار باور کې خو یو 2 غنټې پس به بیا هم تورلا موټر او گاډي په کړه را نشي او ډاکټر پسې وېزغله که کلم شي تاوانې پچا دي سبا خو په شا هسپتالونو کې بیا ته ګرځي نو شریعت مخکې د حق خو دې کړو یوازې داسې نه چې ستا حق په خاوند دی نه د خواب د خاوند حق په خزه دی د خزه مشته کنه حق په معمولی خبره باندې دز طلاق ولا ورکی پریږي دي دام یادو ساته طلاق مباح دی خدا الله ډیر بدی شي ابغض المباحات وتویل دی مباح دی خدا الله ډیر زیات بدی شي په معمولی خبره به طلاق بالکل نه ورکه ډیر مسائل مونږ ته دام راځي سړی خزله طلاق ورکی بیا په مولیانو ګرځي دا حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په زمانہ کې یو سړی د امام صاحب سره ډیر روانه و نیمه ناخله ممکن د باندې طالب علمان به پیژني خبره نه لوي سړی وغم امام صاحب سره ډیر زیات روانه او په مسائل او اکثر یو بل سره باسلو یو ځل ورته یو مسله پیښه شو خځه سره په کور کې ناستو او خځه سره په جنگ جګړه شو خځه وسره خبري بند کړې لکه چې خبري بند کړي نو خیر دې گزاره وکړه څه خبره خیر خبره وسره بند کړي چې بند کړي په غوسه کې راغی وی ما سره خبره ولې نه کړي جبره او قلې ولې بند کړه او نه کوم سره خبره وی خباس خبره شروع کا او کنه کې خبره نو تر سبا د خطو پور دې ما سره خبره ونکړي نو په درو طلاق راځي دا بس کېږي بس خدای کوکټ تلالو کمبل بستر په ځان راواچول چې ډیره خبره دی وکړه خلینا شکر دې چې صبر وکړي چې تا نه خو ملار جدا شي کنه دا ولی خلیل الله پر رسول بعد انسان اپا دې خوشاله چې دې خاوند نه جدا شم د چو قتل چې دا خو ما دمکی غون دی ورکو چې دا خزه به خبري شروع کی هغه د نر لور خو لا بلستنی واغسته هغه په خوشاله ده چې لک سات تیر شو ټاک ټوخه وکړل خوان دیونه کا غلی غون دی ورغه بستریلا خزه خبري شروع کا او شپنی مې نه وړیلا او که خبره دی نو کو صبر او خلګور درې طلاق مې ویلې دي او درو طلاق قصه ګورې ګرانه بیا به تم خپه زبم خپم تبسکه زبسکم هغه طلاق سره وته چې بس همدغه څه مال به خدای غمو کې ته پېښه په ماټورو مرکبر کېو جګړه دي جوړې کړې چې دنه خدای خلق په اشاره وسره خبرې کوي چې دنه کله نه پوره شو راغی امام ابو حنیفه صاحب نه ډېر جاتو خيارو امام صاحب چراغ امام صاحب تهجد له پاسه دلو دروازه ورته وډه بولا امام صاحب راغلم سوق الکه شپیم نه جوړ نه خلاصېګم وینا صاحب هغه خبر رستو دي معافي غوارم مسله راته پیښه ده څه مسله پیښه ده خدای ته مې دغه خبرې نه کولې ما ورته خلینه دا خطلې دي چې که سبا خطو پورې خبرې نه کړم په ما په درو طلاق څه خبرې نه کوي وی راځي کوي په خپل مولا پرې وطن خوان نه کوي رضا ستوي هیڅ خوان نه کوي وی خدای بخیر کې درځم دې کور تراغي بیا خدای ته مینه زاري خدای ما خپل اجرنده ور کړل واپس راغی امام صاحب کسب زړی تسیر په لکه را سره بل خبره ده خدای لپاره که مسله درته معلومه چل لا توخان وی ملا سانه خبره ده وبشکار نه طلاقې کېده درځم دې چې بیا کور تراغي بیا خو نه لیکلي مینه زاري کوي ورشت والی دا مونږ ته پته ده ذکر درته ډیر مسائل مونږ لرازي دې بریت تاوي او خلیتوي یو دوه او درې طلاق ولا ورکی او بیا په بولیانو ګرځي درځي په غوسه کې می طلاق ورکړي هلکه چې دواړه یو بل سره ډوړې خوري چرګ او مټې نو بلې کې وزم طلاق نه وکړي دا خو چې غوسه کې طلاق ورکړي رب بشیر خو دې غمالو خلاص دي پام کا وګوره په دې لار ور نشي ها دا ډېر خطرناک لار ده بهر کیف خوندې نکا امام صاحب پسې بیا ورغه صاحب دغه سبا راخېږي خدای دې پارکا امام صاحب دې خدا کور کې اندر ده چراغ سبا خطو ته نیمه غنټه شل منټه سونه ټیم پاتې دی امام صاحب جمعات کې ودرې بانګې شروع سبا د خطو نه مخکې وته بانګ شروع الله اکبر الله اکبر خځې خو بانګ وره چې سبا خو روقت بانګ خاله کې چې سبا غلې خو وینا
خاوند ته आवाज ورکړ سړی شکر دی هغه سبا راوخت خدای خو تا نه خلاص کړو امام صاحب ول आवाज ورکړ وی سبا نه دی خطلې مخکې خبرې وکړي باندې راته مخکې ویل امام صاحب خيارو دا خځه حق نه و مطلب دا چې دا خځه خو دې وخت جذبات وکړه پويږي نه دوه درې ورځې پس په داسه کې بچي به سکی خاون بس کوي نو په معمولی خبره طلاق ورکول دا خطرناک شی دی سخت شی طلاق بنول بیا به تم ګرځې په مولا پسې او بیا به خاوند منډه ترلې وای گزاره بکې له هارون الرشید بیبي و زبیده او داری رضادیم خځه خاوند له بل سره نی پکا ډېر زاده دا غم جوړيږي اغیم خاون لا خذلا یو مسله کې دواړه یو بل سره په خبرو اترو په غپ شپ باندې د دې دخلینه وتوختل وته دوزخی قارون الرشید تا او ته غوسه شو چې بادشاہ ما او ستا خاون ما درې دوزخی وی کله دوزخی ته ما پدریو طلاق خلم خپو بیا خاوندم خپو ځکه لري ځات خوخه وتلو ساکرال دربارو لګي د علماء راغون کړ وی بیګا دغه مسله به دخلینا خبر اوته خضر اتوی ته دوزخی او ما وی کده دوزخیم ته ما پدریو طلاق اوس بس کیږي علماء موږ سره خو دې جواب نشته مونږ ته څه پته لګي چې دوزخی کو جنتی دا په خو الله ته لګي الله نه تاسو پکار دي پیغمبر خو ته نه چې تاسو ته کته دوزخی خدا طلاق دا او کته دوزخی نه خدا نه طلاق یو دې تپوس بل دې تپوس بل دې ګوره پټه خبره رسونه پریشانی جوړه شو خدام جالي او هارون رشید غند بادشاہ جاړي او علماء پریشان نو صبر به کړو سپېړه به تېسته ولې دا خبره کوله امام شافعي سے دغه زمانہ کې رکوټ طالبو او دا مسله په دې ټول رعیت کې خورا شو ولکه څه چل شوی دی ویره بادشاہ ته دا مسله پیښه وی ما سره کوئی جواب شته بادشاہ ته چاوي طالب دی امام شافعي نوم دی شافعي هغه زمانہ کې امام نو محمد ابن ادریس شافعي ویره ولې چې راوسته بادشاہ وتی تا ته زماره دی مسلې جواب شته وی او وی خوای سهل دی سهل دې څه جواب دی وی سید تر مان د مسلې تاسو کې تر دې تخنه را کوشه زبر به براو خېجم تب تاسو کې او خدای به مراولي چې جواب درکم بیا ته پېښه او تخت پېښه دا غوړې سپکاوي د دین چې ترې په تخنه سه او درې لاندې ولاړې محترمانه ته بوزونه کې ډېر ښه بادشاہ زر راکوش امام شافعي بر په تخت کې نو او خدای امراوستا یو ساته مسله وایي ومو دا دې لګیو نو ما ته خدای دوزخی جهنمی ما وی کده دوزخیم ته ما پدریو طلاق اوس خلق او عالمان وای چې دا معلومات پکاره چې ته دوزخی او کده جنتی او دا خو بغیر د الله نه پته نه لګي امام شافعي او توي هارون الرشید بادشاہ ته پوښتنه کوم وی تا چې د خدای یاري جوړی وی سیب دا خبره خو پټه د خو ښکارا بکم ارشپا په دا اخیری حصہ کې پاسم او خدای ته جانم یا الله صبر سره کې لوی رعیت ترا پغانه کړی وي او لوی حقونه می پغاره پراتري الله د دې بس کېږي ار شپه الله تجالم وی خدا نه طلاق علماء ناستو وی دا کم نه مساله راوستا وی د دې آیات نه چې اما لمن خاف مقام ربه جنتان دا چا په لکه چې د الله یری هغه جنتی دی دوزخی دی دا لکه د الله یرشتا ظاهری نه خمون تر دې نه پته لګي اسه خبره مې دې پورې کوله چې په معمولی خبره خزل طلاق ورکول دا ډېر ناجیز کار دی ډېر غلط کار دی نو چې سین د سړي په خزه حق دی دا رنګ د خزه په خاون حق دی د کور تنظیم بوله خاون کوي د ډوډۍ تنظیم بوله خاون کوي د جامې تنظیم بوله خاون کوي کما ډوډۍ چې دی خوري عقب خزه ور کوي دا نه چې غوخه مخه توخره او سرسره هغه ویخ پاتې شي او دغه ول ورکه چې راشه دا خوره دا بم نکه کما جامه چې تا غوندې هغه نوع جامه ځان له د زر په جامه واغشته خزر به مغسل ځان له 500 د جامو ته پرګ وکوما هغه زمونږ د سرور 500 نه غټه جوړه سړیشتره نه خلق خلو د 500 لرمشتا جامه به مولخه جامه اخلي کور به ولخه کور اخلي د خوراک تنظیم به ولکه
د دارو درمل تنظیم بوله تکه دا د خدای پتا حق دی بے ځای دبول او وهل به نه کې دا ډول پځه به نه وي کور ته چې نه نوځي څه چل وکي سلام بچي ګوري دا بل حق دی السلام علیکم ترجمه مې کوله ما یو مرګري ما ته وی ښا وی مونږ چې کور ته داخلي ګوي لا په خذوبم سلام اچو نه بچي نبی رسول الله چې کور ته نه نوت سلام دی واچو السلام علیکم سلام به باقاعده اچ او چې کور ته نه نوځي نو ټخ ټخ بکې معمولی غوی داسې نخه بکې چې کور در باندې خزه پیش چې خاون میرا روان دی غالبا تازه کې ولی اسنا که څوک بل څوک راغلی زنانا چې هغه په ډډه شي خزه با د خپل خاون نه هغه خو خاون سره خو جون خپل تیری د پلار نه د خزه پلار د لور مړی ته لاسونو ته لیچو تخپو ته ګوري یا ویختو ته خیر دی رورم داسې کتی شي زویم کتی شي نه ماما زوی د ترور زوی دا کسان دا دغه ډول ځایونو ته نه ګوري دا کسان یوازې کور ته نشي داخلي دي چې کور کې تیر ماما زوی درته شي چې خاوند د خزي وي یا پلار یا روري د کور خلکی د ماما زوی د ترور زوی د تر زوی دا بیا داخلي دي شي او غني که زنانه په کور کې یوازې داخله به کور ته نه نوځي لیور بم درواندار سره یوازې په کور کې ني بعض زنانه لیونو سره خلک نیګی را لګي دا باندې کې دا ګناه ده خاون کې وینو بیا خیر دی هم کوشش وکړي چې پرده تیو کی که پرده نشي کولای فتنه جوړيږي مخته به نه ګوري ګاس په ولنه ور کوي زموږ وطن کې دام رواج د خدي په ماماز ویل او د ترور ویل او د کاکاز ویل لاسونه ور کوي لاس وقتا نه ور کوي رور لاس ور کولی شي زویل ور کولی شي پلار نه ور کولی شي خورایل ور کولی شي دا ور کوړل ور کولی شي لار هغه چاله چې مستقل لیکي وسره نه کیږي ایو شور نه کوي دغه خلق لا لاس با د ترور زویلا د ماماز ویلا د ترز ویلا لاس پنو لیورلا لاس منو ورکي دا ګناه لري دینه په سلام اچي السلام علیکم یاره کوم مسلمانان او الله رسول باندې ایمان او په شریعت لري پابندي وکاو او قضا نزاد ګلو بیا خو بیا خبره دینه خو فتنه جوړيږي کنه کور ته چې د پردي کور ته داخليږي لکه تر کرا ماما کرا ترو کرا په داسې وخت کې بنور دی چې کم داغي د خوب وختي د غرمه بنور دی نماز خوتن بنور دی داسې ټیمونو کې بنور دی او که بیا ور دی ناواز بکې یا نیک بنور دی ولې کېږي چې ځانونه چې تاسو دسمات جامې بدلې رورم چې کور ته زیدا ټوخ بکای یا داسې معمولی اندازه باندې به خبره کوي چې اپیشي زنانه چې څوک خورا روان دي ولې کېږي چې دوپټه جامې وینځي کېږي چې جامې بدلې نو د خپل خور حیا به ته ساتي کنه د تر د لور او د ماما د لور حیا به ته ساتي کنه دا مونږ ته الله او د الله رسول د معاشره د جنت تیرولو آداب خودلې دي په خوا د حضور پاک زمانہ کې با خدي جمعهتونو تتلې او د جمعات نم خدمه نه دي نه بزي مکه مکرمه او مدینه منوره کې د خدو ځان لزای نه التم شریعت دا وی کې نه دي جمعات ته خدای او سړیو بل سره ګډ لګیا دي طوافونه کوي او بل سره ډغري وای خو که جمعات کې د خدو ځان لزای دي لارم د امن د پردې د فتنم ته جوړي به خیر ده حضرت عمر خو غیرتی او بیبي او عاتکه ابا منزلت لا حضرت عمر وته رسول الله وی وینما بنمنه کې نه حضور پاک فرمایي چې خدای بر جمعات نه منه کوي تما اوله منه کې یو منزل ازو ډیر اخر څه چلے ولا جوړ کو یو ځلې وته جامه بدل کړ لباس خپل بدل کو او چې منځ شو د په منډه وروت بار ولالو نو د خپل خپل او پر دې خو نه خو ځان بدل کړی چې دوی ټونګي ولا ورکړي چې کور تراغه خلیونه پیجن چې دا خو عمر دی خاوند مې چې د مانځه وخت شنو خدای منزل الله نه چې د دویم وخت دویم مونږ کور وکړو چې درې مونږ شو دی ولای عمر وی خدای وی ته جمعه ته منزل الله نه وی بس هغه د حضور پاک د زمانه خلک حیانا کو خلک به حیا شوی چل وسره د کړو په خپل دون غیرت او پکې حضرت عائشہ صدیقہ فرمایي وی ک نبی علیہ السلام د وسطنه زمانه حالت لیدلې وی نو خدای به د جمعه دتلونه منع کړی نو خبر مې پورې کوله حقوق الزوجه د خدای حق تخپل خاون دا غي بیان مې درته وک
تدې به موږ رعایت کو خیال بساتو. او حضور پاک فرمایي وی خیرکم لاهله، کم سړی چې د خپل کور د خځې بچو سره بهترین دی هغه تاسو کې بهترین انسان دی. وانا خیرکم لاهلی، د خپل خځو د پاره او د بچو د پاره بهترین یم. تاسو دا پیدا کړئ. او د خځو ګورې معمولی څه څخه جنت ته ځي. سړي له ډېر رکاوټونه دي، خځو له دونه رکاوټونه نشته. المرأة اذا صلت خمسها، چې پنځه مونږونه کوي ښځه، وصامت شهرها، د رمضان روزي نیسي، واحسنت فرجه، د خپل اندام حفاظت کوي، واطاعت بعلها، د خاوند تابعداري کوي، فلتدخل من اي ابواب الجنه شاءت. حضور پاک فرمایي چې د جنت په کومه دروازه داخليږي ور داخله دي شي. الله دې موږ لا او زمون خذل یو بل سره د خجون تیرولو توفیق را نصیب کړي.